أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخرني درسونو کې منګه زنا مبارکه خبرې کولې او غالبا مسائل منګه بیان کړیو، لکه زنا ولې الله حرام کړی ده او د زنا لارې چې هغې بندول پکار دي چې په هغه لارو باندې غالبا انسان زنا ته رسي. هغه لارې موږ ذکر کړي او د هغه لارو د بندولو طریقه. نن به انشاءالله په دې موضوع کې د آخرنی درسي او په دې درس کې به د زنا نقصانات بیانو په دنیا کې او په آخرت کې. او دغه شان یو بله زنا ده چې هغه په لیوات سره یادیږي، یعنی الک ته الک سره شهوت پوره کوي والعیاذ بالله. نو د هغې مبارک کې هم انشاءالله خبرې کوو. دې کې څه شک نشتی چې شیطان زموږ ښکاره دشمن دی. هغه په هغه وخت کې الله سبحانه وتعالی ته ویلي وو، په کوم وخت کې چې هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله، نو دی ورته ویلي چې زه به دا بندګان ستا ګمراه کومه او دوی ته به په نیغه لار کې کښېنمه. نیغه لار کې کښېنم مطلب نیغې لارې به ورته بندومه. او حتی اوسه به کوشش هغه کوي شیطان چې ته نیغې لارې نه وګرځئ او د جنت لار په تا باندې خطا کړي یا یې په تا خرابه کړي. نو د شیطان دا کوشش دی چې دا کم نقصانات په دې زنا کې دننه پراته دي چې دا د انسانانو ته ورسي، که هغه دنیوي نقصانات دي او که هغه اخروي نقصانات دي چې د آخرت سره تعلق ساتي. شیطان خو هسې هم جهنمي دی، خو هغه دا غواړي چې د جهنم ته مثلا نور خلک کوم لاړ شي، نو په هغه باندې به د سختې لږه کمه شي. او د سختې د کمولو یو طریقه دا ده چې انسان د ځان سره په دې سخته کې ملګري پیدا کړي. نو چې کله اوس دا ملګري په دې سخته کې دننه به باندې هم دغه شان سخت نه د زړه څه نه څه په ارامي چې زه څه نه څه په ارامي چې زه کسان راسره شتي. نو دغه شان د شیطان دا کوشش کوي چې ځان سره جهنم ته زیات نه زیات خلک بوزم. نو هغه خاص هم جهنمي دی، خو کوشش یې دا دی چې د انسانان هم ځان سره بوزي. او ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره نقل کړې ده چې کله الله سبحانه وتعالی فیصلې وکړي د قیامت په ورځ او جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو شیطان به په هغه ټیم کې د جهنمیانو ته دا خبره وکړي. جهنمیان به ورته وایي چې تا موږ ته ویلي داسې کوه داسې کوه. نو هغه به ورته وایي چې ما کان لی علیکم من سلطان، زما په تاسو باندې څه زور خو نه و، ما کوم سړی په زور زبردستۍ باندې د لاس نه نیولی دی او ګناه طرف ته مې بولی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مګر دا چې ما تاسو له دعوت درکو، تاسو هم بس په انتظار وئ، نو هغه دعوت مې له درکو، تاسو په هغې عمل وکړو. فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما مه ملامته کوئ، ځان ملامته کوئ. نو کم سړی دی چې شیطان د لاس نه نیولی دی او زنا لی بولی، څوک داسې شته چې په زور زبردستۍ بولی؟ هېڅوک داسې نشته. خو دعوت یې ورله صرف ورکړی چې زنا ښه شی دی، زنا کې دا فایده ده، دومره خوند به پکې، دا به پکې، دغه پکې. هغه معمولي دعوت سره دا بېدینه انسان چې ایمان یې کمزوری، ایمان یې کم وي، هغه دغه په خبرو کې راشي او روان شي. نو شیطان خو دا غواړي دی کې څه شک نشي چې هغه زموږ دنیا او آخرت خرابوي. نو زه به یو څو نقصانات د زنا ذکر کړم تاسو ته چې تاسو ته پته ولګي چې څومره غټه ګناه ده او څومره غټ نقصانات په دې کې دي. او کله چې درته د یو کار نقصانات معلوم وي، نو ته به د هغې نه ځان لرې ساتي. نقصانات چې کله یو سړي ته معلوم وي، بیا دې ځان دغه کار نه لرې ساتي. په زنا کې اخروي او دنیوي ډېر نقصانات دي. یو څو تې واورئ. غټ نقصان په زنا کې دا دی
چې کم سړی چې زناکاری والعیاذ بالله نو الله سبحانه وتعالی دنه ناراضي او دته بغضب کی ازون چې دا غټ نقصان دی مسلمان د پاره دا خبره کافی ده چې ته ویل شي چې الله سبحانه وتعالی ستانه ناراضه دی او ته بغضب کړي بس ته نور نقصانات بینول د ضرورت هم نشي چې دا یو نقصان کافی دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کوم محبت چې د انسانانو سره د خپل بندگانو سره کوي باغی کې ستایي نشته د الله سبحانه وتعالی چې کوم دوستان دي باغی کې ستانوم نشته الله سبحانه وتعالی چې د خلکو ناراضي دي کوم خلکو نه چې راضي دي په خلکو کې ستانوم نشته څومره نقصان دي نو دا شان الله سبحانه وتعالی په دې ګناه سره انسان ته بغضب کوي دا غټ نقصان دی دویم نقصان د مخ د تورواله سبحان الله کم سړی چې زناکاری د په دې مخ باندې یو قسمه تورواله د تورواله د ګنای د هغه تورواله نه هغه رنگ چې تور شي سړی رنگ به تور شوی نه رنگي تک سپینی خو د ګنای یو قسمه تورواله چې هغه د په دې مخ باندې نیک انسان چې کوي او چې ځان د ګناهونو لري ساتي د په دې مخ باندې یو قسم سپینوالی نو سپینوالی نه مطلب دا نه چې د رنگ سپینی تک تور سړی وي خو په دې مخ به یو سپینوالی یو رڼا وي الله سبحانه وتعالی د صحابه کرام مبارک په قران کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله دغه په مخونو کې یو قسم خاص رڼاګانې او نخې دي د سجدو دلاسه نو په دې ګناهګار سړي په دې مخ باندې یو قسمه توروالی سړي ته اسې اندازه لګي جر دا سړی خنه خدای به ګیرم پرې خو دی ګوره ګیره به مې یو ډېر غټ خبرې هم کوي چې موږ داسې دیندار او موږ دغه دینداره خو چې کوم سړي الله سبحانه وتعالی بصیرت ورکړی او دینداري هغه د خپلې تجربې نه ویلی چې چېرې دا سړی ماته صحیح نه ښکاري د دا مخ صحیح نه دی د دې مخ نه پته لګي چې دا سړی دینداره نه دی کوم سړی چې په زنا کې اخته کنه د بده مخ باندې یو خاص قسم توروالی چې هغه د خلکو د خخ کار کوي چې کله به سړی سوچ وکړي دریم نقصان د زړه توروالی د زړه نور ختم شي د زړه نور ختم شي د زړه به تنګي همیشه او کوم سړی چې د زناکاری تاسو ته پوښتنه کوي د زړه څنګه په دې زناګانو کې ولایذ بالله په دې فحش کارونو کې وګوره د زړه خوشحالي نه د بهر خلکو دا مطلب دا کم چې دا ګناه کې نه یره د پلاني سمې مزه وکړي هسي چې مزه وکړي ته پوښتنه کوي څومره چې انسان په ګناهونو کې دنه ورننوزي دومره دغه د ژوند خون ورکی او دومره دغه د زړه کې چې کم نوري کم رڼای د دین هغه ختمي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله وجه سوق زمان الذكر نو دين ما خواري بقولونه كي أختي الله سبحانه وتعالى اطاعت بكيني الرسول صلى الله عليه وسلم اطاعت بكيني فإن له معيشة ضنكا جون چې دغه تنګي د الله سبحانه وتعالى خبر بدی کوم څه شک نشته جونی تنګي کروڑپتی لکپتی سړی وي سم خپل بدن وي غټ صحت وي خو ته چې بس چې څه نعمتونه دنیا دی هغه د سره شتي خو بیم ژوند تنګي د زړه تنګي زړه خوشاله نه دیندار سړی غریب وي مال به وسه ډیر نه وي بیماری به پېمي خو خوشاله وي ولې چې اصل خوشحالي د زړه ته ظاهره کې بدن ته مګوري ظاهره کې سي چې د زړه دی خپي نه که تاسو هر څه نه اثر نه کله چې بتا باندې معمولی تبرش یا دغه پریده معمولی په غاخت درلش معمولی په وړي کې غاخ باندې درلش نو بیا دې ته پاکستان سوچي چې پاکستان کې تاسو دومره مال لري یا خپل ځمکې د سوچي چې جمع کړي دلته اخلي بسینور بسین ګوري ا بچو د سوچي د معمولی غاخ د دړ چې رستا ټول جونغه خون خراب کی معمولی دړي وره والله لازم زم جدي سوق بني چې په دغه ټیم کې به دې تل سوچي چې زما بچی دی زما کور دی زما نه په دغه ټیم کې دغه سوچ کړي چې دړ بسنګ ختمي نو چې سړی ګناهونه کوي دغه په جون کې به خوند کم زین راشي یو سړی په دغه کې لګي د الله سبحانه وتعالى نافرمانی د رسول الله نافرمانی
الله یو سوی دی کوي بل څه پیغمبر یو سوی دی کوي بل څه دې ژوند کې به راحت او خوشحالي د کوم ځای نه راشي. یو نقصان په زنا کې دا دی غریبي، او حدیث کې دا راځي، امام بیهقي رحمه الله دا حدیث راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زنا د لاس انسان غریب کی. زناکار سړی غالبا د غریبي، او د بدکار سړی او فحاش انسان د غریبي نهري جونی د غریبي ټول جون مزي و نخري کمی چې صحیح مزيدي او جایز او حلال مزيدي هغه د تمیلو نشي. دا ډیر خلکو دا تجربه شتي او د سی ویلي دي چې دا یو نیم سړی په مسافرۍ کې په کلونو پروتي بهر په کلونو ټول دي سني زم یو نیم سړی دي په کلونو بده بهر پروتي لس کال او تکال او دولس کال او 15 کال اچ ته دا تحقیق کې پته ولګي نه سړی بدکاري او غدغه خونه غسته یو لید بالله د لکانو او یو لید بالله د جنکو د خونه غسته نه نو د خپل خزه دی یو نو د بچی دی یو څه تم نه دی د شتي دي چې نشته شتي نو سړی وو چې سید چې دغه خود و بیلله خزه و بیلله بچی و بیلل دومره کلونه وشو هغه ونی خو پیسې خو جمع کړي کنه والله لازم د الله په کور کې د قسم خورم د چې کوم سړی ورشه بسي قرضونه له دغه سړی سم نشته نو ته به داریان شي چې 12 کاله 15 کاله ته مسلسل کلی ته نه درسه پیسې چی شوي اته چې کوم ګټلې هغه چی شوي د باندې د ذلت جونی د غریبي پر اوستي الله سبحانه تعالی او دا پیسې د کوم چې دی ګټي دا یې د جنکو خوري او یې د بلکانو لګي د جونی نو بچو له رزق ولېږي نه مینه محبت ان په خپل دغه پیسو نه مزي وخلی وسړی سید چې بچو حق ادا نه کو خپل جونی خسته کو نه دې د پیسې صرف دې لپاره ګټي وریاذ بالله چې بخکول لکانو ولګي او دې لپاره ګټي چې بجنکو ولګي یو ټلیفون ور جنیو کې سید زبتا سره زما مال بده دا کار کې زما خو ته کس راغله وغه سم مسله سکیسو نه دغه شانتي او جنې پیسې تختولې خصو پیسې تختولې صرف دوه ټلیفون باندې 15 ذریعہ وړي او ما ته دخلې چې کړي و شي سم هلر کېږم 15 ذریعہ کوسه د زوم چې دیږي یو غریب دی یو ذریعہ ورکو غواړي چې کلی ته غریب لري ټیکټ وزر نشنو بیا به سل وزر ته ماته بیانې او د فحاشۍ لپاره او جنې له چې پیسې ورکړي به د سر 15 ذریعہ لري وې د 15 ذریعہ ما د بل چا نه قرض کړي 15 ذریعہ کې د اسی د بل چا نه قرض کړي و خپل بډای مور لګلې او بوډا پلار لګلې او د خزي لګلې بچو لګلې او کو د هر څه نه کور ځان له پیسې خړلې وې سي اغوسته وې استعمال کړي وې خدا غریبي او د ذلت د جون او د فقر د جون د بدوی باندې الله سبحانه تعالی طرف نه او د فقر جون مطلب دا نه د غریبي جون چې د سره ریال بالکل نه روپۍ بنئ نه د سره به پیسې می خو هغه پیسې د توبه کې فائدہ نه راشي د توبه کې راحت نه د توبه سکون نه دم غریبي ده کنه دم فقيري ده چې پیسې جمع کوي د خپل لکانو د پاره پیسې جمع کوي ولې بالله د جنکو د پاره ځان پښتړې کې واخره کې بیا چې ته یو الک سره ملو شي اغلب کې په سلور زیل موبایل والی اغلب کې گاډي والی او اغلب کې نور څو دي شي جنې ولې بالله او خبرې به خصفا کو چې زمونږ د معاشره د مرز ختم شي نو دي چې خلک شتي چې هغه په کلونو د کور نه بهر ناشتي او کور د تلینش ټیکټ وسره نه او سوارلس کاله تیر کړي 15 وې تیر کړي نو پاو کې چې کوم کسان په دې مرز کې اخته نو د فقر او ذلت د الله سبحانه تعالی راوستي. بل غټ نقصان بګی دی چې د انسان چې کوم عزتي هغه ختم شي د الله په نسبت د بیزت انساني د الله په نسبت د شي د بیزت انساني یو روایت کې درځي ګورسوم عجیب روایت ده هو زما اراده چې دا به ما د لیوات په موضوع کې بیان کوم خودلته بیان کوم. امام طبرانی رحم الله دا روایت راوړی و چې کله په یو قوم کې زنا عام شي او خاص کر الک د الک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق نو الله خپل لاس وچت کې د خلقونه فلا يبالي في اي واد هلكوا نو د الله بیا اس پرواني چې دوی بکم کند کې او بکم
خوړ کې او په کم غر کې او په کم ځای کې دوی ولیږي مردارېږي الله ورسره هېڅ پروا نه ګوره د الله هېڅ پروا نه نو چې الله سبحانه وتعالی لاس اوچت کړي د یو انسان نه او الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت نه کوي او الله سبحانه وتعالی په هغه برکت نه راوړي او په هغه رحمت نه راوړي د دې انسان به څه ژوند وي دا څه شي ژوند شو نو دا غټ نقصان دی چې د دې انسان مقام د الله په نسبت باندې ختم شي د الله په مخ کې دې سړي مقام څه شي ختم شي ګوره موږ څومره کوشش کوو چې د پلار په مخ کې زما ښکلی مقام وي چې زما پلار ته پته ونه لګي چې دا غلط کار داسې کوي موږ څومره کوشش کوو چې زموږ د مور په مخ کې زموږ مقام برابر وي او موږ څومره کوشش کوو چې د دې استاد په مخ کې زه برابر یم ډېر داسې چې موږ اودس نه کوي ګناهونه نه کوي چې کله عالم سره کینی ځان به داسې ځان به شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کړي دا د دې لپاره چې د استاد په مخ کې زما مقام برابر وي بس نو بیا موږ کوشش نه کوو چې د الله په مخ کې زموږ مقام برابر وي داسې نه چې د الله په مخ کې زموږ د مقام ختم شي او الله به موږ باندې ذلت ژوند راوړي ګوره څومره غټ نقصان دی په دې زنا کې دننه دغه شان په زنا کې دننه دا غټ نقصان دی چې هغه پاک نوم هغه ته ختم شي او په دې باندې نوم د څه پرېوځي د فاجر فاسق او زناکار یوازې دا نوم څومره بد نوم دی الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي چې داسې ویل کېږي چې پلانی زناکار څومره سخا نوم دی او څومره بد نوم دی پلانی زناکار پلانی فاسق پلانی فاجر کور ته پرې نه دی ګوره دا سړی مه راوله کور ته وایي دا څه ژوند شو چې د چا سره میلاویږي دعا سلام کوي دوه کسان ولاړي د درېیم په سره شي ته سره د سره ولاړ وي دا زناکار وي هغه نه ما سره سلام کوي سید سلام سره لار کوڅه کې کوو ما کې چې کور ته بوځي چې د بیٹک ته بوځي نه چې دا پلیت سړی وره دا معمولی نقصان دی چې په انسان باندې په معاشره کې د نوم پریوزي چې دا پلیت انسان دی دا زناکار انسان دی او خلک ته ځان لري ساتي دغه شان د دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کم ټیم کې چې د زنا کوي لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن کم ټیم کې چې زنا کوي د دنه د ایمان هم بروته او دا مسله ما په ترشیو درسونو کې تفصیل سره بیان کړو یو نقصان په دې کې دا دی چې حدیث ماته اوس ذکر کړو رسول صلی الله علیه وسلم چې کړه وی په ما پسې دوه ملایک رالو زه ځان سره بوتلم او موږ په یو تنور باندې تیر شو په هغې کې دننه زناکار سړي او زناکارې ښځې وي دا حدیث ماته اوس بیان کړه او د لاندې نه به لوګی راغی هغو به چغې کړې نو دا د زناکارو خلکو ځای دی رسول صلی الله علیه وسلم چې ما ورته څه ورنه ویستو په هغې کې لغړې ښځې او لغړ سړي پراته و دننه نو دې ملایکو ماته ووي چې دا انهم الزنات دغه زناکار سړي او زناکارې ښځې دي کم سړی چې په دنیا کې زنا کوي آخرت کې دې ځای دقه دی ښه ګوره غټه خبره پکې دا ده او غټ نقصان پکې دا دی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الله وایي پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دي او پلیت سړي د پلیتو ښځو دپاره دي دویم ټولګی کم یو دی د څومره اوچت خلک دي والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک سړي د پاکو ښځو لپاره پاکې ښځې د پاکو سړو لپاره نو کم سړی چې زناکار شي په دې اولني قسمه خلکو کې حساب شي د پلیت سره بیا پلیته ښځه لګي او د پلیتې ښځې سره کم سړی لګي پلیت سړی ورسره لګي د پلیتې ښځې سره پلیت سړی لګي د پاک سړي سره پلیته ښځه چرته نه لګي او د پاکې ښځې سره پلیت سړی چرته نه لګي نو کم سړی چې صرف په دې زنا کې پرېوځي دا نوم د هغه نه اوچت شي د ده نه خبیث جوړ شي خبیث پلیت انسان ته ویلی کېږي د ده باندې د خباثت هغه نوم پرېوځي او هغه بل چې کم دی چې زنا نه پاک دی هغه ته طیب ویلی کېږي پاک انسان ورته ویلی کېږي دغه افعال پاک دي دغه کارونه پاک دي دغه ناسته پاسته پاکه ده په خپله پاک انسان دی اوچت انسان دی دا پاک خلک دا کوم چې الله وایي چې والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الله د دوی خبره کړې ده په قرآن کې الذین تتوفاهم الملائکة طیبین الله وایي کوم خلک چې پاک او پاک ژوند تیر کړي لکه د زنا نه لري د هر قسمه فحاشۍ نه لري د خبیثات او خبیثون د دوی نه هغه لري پاک انسان الله وایي کله چې دوی مړه کېږي او ملایک پسې راشي
او ساعت اخلي نو په دغه ټیم کې ملائک دوی ته سوي یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ملائک په سلام اچي او به دوی نن جنت ته ننوځي د هغه پاکوالي د لاسه کوم چې پتا سو کېدل نو دا هغه عمل د لاسه چې تاسو په دنیا کې کړی ده. په دنیا کې دوی عمل سو د زنا نظام پاک ساتلو، د فحاشۍ نظام پاک ساتلو. او زه چې زنا ټکوم ګورې په دې کې هر قسمه زنا د نه راځي. یوازې زنا دغه نه ده چې سړی د ښځې سره ملاوي نه. زنا اقسام ما په اوله کې ذکر کړو، ټول اقسام پکې د نه راځي. په زنا کې غټ نقصان دا دی چې دا سړی د خلکو مخ کې سپک شي، نو څوک په یقین نه کوي. خپل بچی ته خلک لري ساتي، خپل کور ته خلک لري ساتي، خپل معاشره ته خلک لري ساتي. د سره ناس ته پاسه نه کوي داسې نه چې د لاسه زه بدنام شم. زم که یو سړی درون انسان یې که نه او خیار انسان یې د یو نقصان ولا کافر یې چې په معاشره کې ته بدنامیږي دې د لاسه او خلک به ته په سپک نظر ګوري. ما لکه دا پلانې سبحان الله د دې زناکار انسان نه او د دې فحاش انسان نه او فاسق انسان نه یو قسمه خاص بنځي چې دا په مؤمن باندې لګي. والله العظیم د کاوی پر رب ته قسم خورم چې بین تیزي خدا بین په مؤمن انسان باندې لګي. د دې سره به زړه نه کیږي ناشته ته تاسو سره به دوا سلام کی سره زړه به تنګ شي، بس اساسته د ضمیر ته توجه د سره صحیح نه دی. حالکه هغه ظاهره کې خبره بري خو یو خاص قسم بین یو خاص قسم اثرات پر انسان باندې الله سبحانه وتعالی راوستي دي چې خلکو ته پته ولګي دي او چې مؤمنانو ته چې دا سړی ګوره پلیت انسان دی نه ځان لري ساتي. تاسو وینئ کوم سړی چې زناکاري د مخ ته چې وګوري تیرې بې له پاسه پرتي په قسمه قسم بیماریانو کې دی اخته. بیماریانو تفصیل ما په اولني درس کې کړو کوم چې زنا سره تعلق ساتي. هغه بیماریانې ما ذکر کړي چې د کومې بیماریانې قسمه قسم بیماریانې د په دې انسان باندې راشي. نو دا څومره غټ نقصان دی چې د ده په دې مخ باندې تیرې پرتي او د دې جسم نه یو بنځي چې هغه په مؤمن باندې لګي. داسې بن نه لکه سړی نه چې عام داسې خوشبوز یې بنځي، دغه بن د مؤمن ته محسوسېږي. زړه وي ضمیر وي یاره دا سړی صحیح نه دی، زر ته زر دنه ځان خلاصول غواړي. د دې سره ناسته پاسته وله خوند نه ورکوي. داسې ډېر کې کله کله موږ سره یو سړی میلاو شي یاره بس دا زړه وایي چې او د دې سړی نه پارغېږي کله دا مخ یې په سړي باندې بد لګي. حالانکه ډېر اخلاقي وي په ظاهره کې او ډېر احترام او عزت به هم کوي، خو دغه سره دغه احترام او دغه عزت او دغه اخلاق باوجود ستا به د سره ناستې ته زړه نه کېږي دې انسان کې بس چلی. خو دا مؤمن چې تا سره میلاو شي د دې مؤمن یو قسمه خاص برکت وي. سړی یاره چې د سره ټول عمر زه په دې مجلس کې ناست وی دی زما سره ناست وی ما ده ته کتی په مخ، نو دا برکت او دا نور او دا خوشبو دا به ده کې دنه رسه د لاسه راغلي نیکیانو د لاسه راغلي او د دې د لاسه چې دی ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. بیا دا نقصان ته پکې ګورئ چې څوک د وخت نه مخکې یو کار کوي الله سبحانه وتعالی هغه له دغه شی نه ورکوي. چې څوک د وخت نه مخکې یو کار کوي الله سبحانه وتعالی دله هغه څه نه ورکوي کوم چې دی غواړي. مثال به تاسو له درکړم لکه اوس یو سړی د خپل پلار یې مړ کړو د میراث دپاره. یو سړی د خپل پلار یې مړ کړو د څه دپاره؟ میراث دپاره. ده ته به میراث کې څه نه میلاوي. دا سواله چې کله د پلار مړ شو ده وویشتو مړ شو او بیا دی لاړ چې زما په میراث کې سویمه حصه ده، ده ته موږ وایو چې ستا 1 روپۍ هم نه راشي ځکه چې تا خپل پلار وژلی. نو ګوره ده اوس یو شی غواړي د وخت نه مخکې، یو شی غواړي د وخت نه مخکې، سزا یې دا شو چې دا شی به ورته نه میلاوي. سره به دا خبره ته څه ذکر کړي درته به دې ذکر کوم. ګوره د کوم سړي چې واده نه وي ښځه یې نه وي دی زنا کوي نه دی د وخت نه مخکې موقع ته لا نه دی راغلي او دی خونه غسته غواړي. اکثر د انسان کوم چې د واده نه مخکې زناکاري دا انسان چې کله واده وکړي بیا د ښځې ساتلو نه وي. دا واضح خبره. دنیا داسې بیماران ګرځي والعیاذ بالله. الله سبحانه تعالی زمونږ معاشره د دې ګن بلا نه لرې ساتي، الله یې ته موږ لرې ساتي. کوم سړی چې د واده نه مخکې زناګانې کوي اکثر داسې چې دی د ښځې د ساتلو نه وي. چې وخت راشي بیا هېڅ نشي کولی. ولې؟ ځکه چې ده تعدي کړې ده.
چې تادی وکړه الله سبحانه وتعالی به سزا دا راوسته چې دا غ نعمت نه محروم کو کم چې د لپاره حلال اوس دا حلال نعمت نه دی خو نشي غسته. لکه بل مثال نن سبب الکانو کې د مرشتي په بعضو جنکو کې د مرشتي مته سباول کوي چې خبري خصفا کوم که زنانه د خبري اوري که سړی اوري که بوډاګانی اوري که ماشومان اوري او دین دی هغه موږ د چانه پټولې نشو. نن سبا ډیر لکان او بعض جنکې د کار کوي چې خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي نه د شپې په تورو تیرو کې په کټ کې چې کله یوازې پروتي یا په باتروم کې دنه ولیاذ بالله الک دې ک جنیده کار دوه لپاره حرام دي. اوس ګور وخت راغلی نه دی هغه کم چې د خونه غستو وخت دی هغه لاشتینه دی د وخت نه مخکې خونه اخلي سزا یې ده چې کله دا وخت راشي دی به خون نشي غسته او دې ډیر شي دي کني شي. نن سبا د ځوانانو ګور غټ مرز د قری ډاکټرانو سره حکیمانو سره د لکانو غټ مرز غ د قری چې د جنسي طاقت هغه کمزور جنکو هم دا مرز دی بچی نکی دې دلته بچیم نکی ان شاء الله دا خبر به تفصیلا مخکې ذکر کومه په دې کې کوم نقصانات بچی نکی په دې دلته ګور الله دې نعمت واغستو ځکه چې د کوشش کړي چې د وخت نه مخکې د نعمت دې حاصل کی او په حرامي طریقې سره حاصل کی نو سزا ول الله دا ورکړه چې دغه خون نه محروم اوساتو د عمر بر د پاره ټول عمر لپاره محروم کو دا په دې زنا کې څومره غټ نقصان دی چې ته د نعمت نه بس شوي محروم شو. په زنا کې بل غټ نقصان دی چې موږ ټول دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته بوزي او هغه جنت کې چې کوم نعمتونه دي قسمه قسم چې هغه موږ خون واغلو او په کې یو نعمت ته د جنت غحوري هر مسلمان دا ارمان دی چې زلار شم جنت ته او د دې حورو نه خون واخلم او دوی سره ملاقات وشي. کم سړی چې په دنیا کې په حرام خون اخلي آخرت کې به جنت کې د خون نه ملوي او هغه کې خوازه لکه حدیث کې درځي چې څوک د دنیا د شراب سکي نو دته به کم شراب نه ملوي دته به جنت شراب نه ملوي ځکه چې په دنیا کې په دې حرام سره مزي غستې دي په حرام کاری کړي او دغه سره مزي غستې الله به په آخرت کې هغه شراب حرام کړو. نو کم سړی چې په دنیا کې د پردي زنانه نه خون اخلي چې هغه د لپاره حلال نه ده سزا یې ده چې د جنت حوري بدته نه ملوي هغه مزید نشه غسته د څومره غټ نقصان دی. دغه شان زنا د لاسه زنا کې ګور غټ نقصان دی خپل ولیان ختمي د زنا د لاسه خپل ولیان ختمي او دې خپل ولیان چې پلار او بچی د دوی رشتہ ختمي د خزي او د خاون رشتہ ختمي. یو سړی زناکار دی ولید بالله زنانو سره پټ تعلقات ساتري خزي ته خبر شو خپل سامان وتړو چرته لاړه پلار کړه پکاروم دي سیده د زناکار سړی سره ژوند تیرول دا نه دی پکار زمو په دې خپل عربو د خزي ډیره خوخي دا او خياري دي په دین پوي دا اکثر دي علماو ته ټلیفون راځي ته پوښتنه کوي او پروګرامونه زاورم نیوی په کې ورس ټلیفون کو شیخ ز خپل خاون کور مې پرې خو دی پلار کور ته تلم خو بس خلک ماته وی چې تدید له ګناګاری ته خاون کور پرې خو دی هغه ته وی هغه عالم وته چې ور دي پرې خو دی خاون وی موز به نه کو او ما ته وی چې موز نه کې زموږ ته رښتا هغه عالم وته خزبر د سکار دي کړی وي چې سړی قتل موز نه کې د مسلمان نه د سره ژوند څنګه تیرې ته دغه شنو زنانه ټلیفون کړو او فتوی غوښته دی عالم نه وی ز خپل خاون پرې خو دی چې مګنا غوي په سو وی سیګریټ سکي د خلینو اسخا بنزي بما او ما باندې دغه مخ بدلږي چې د انسان په مخ د الله سبحانه وتعالى نافرمانی کوي نو دا غیرت تلاسه دینی غیرت تلاسه دي سړي سره زما ځل نه لګي او چې سړی زیناکار دی هغه سره خزه سجون تیر کی دې بهر ارسه کوي خزه بده په انتظار نهستی او الله سوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت سړي سره پلیت خزه لګي د پلیت سړي سره پاک خزه جون نشي تیرولې نو ما څه خبره کوله چې د دې دلته رښتې خراب شي د دې دلته د مور بل چې کوم رښتې دغه خراب شي د دلته انسان په حرام مال کې کله کله پریزو حرام بغټه ځکه چې د زنا کې د زنا لپاره پیسې نه
نو سیچل به کوي په حرامي طریقې سره د پیسې به پیدا کوي. د دې د لاسه انسان نه ظلم کیږي، د دې د لاسه انسان خپل بچی تباه کیږي، بچی تباه کیږي د دې د لاسه. دغه چې سړی لګیا دی د نور اولاد تباه کوي، د نور اولاد بربادوي، نو یې دغه به دغه شاني د نه د بچو د سوکسنی شي ویلې د کور کې چې کومې زنانې دغه ته سوکسنی شي ویلې او د چې لګیا وي دی به هر څه کوي. دا د خپل ګمان دی چې زه ډېر هوښیار یم او زه ډېر اوچت یم او زما بچي داسې دي او زموږ خاندان دا دی او زموږ نسب دا دی. دغه سړی درته موږ وایو ته خپل ګمان کې داسې نور ته خبر نه یې، دا یو قرض دی لازم به دنه اخلي. د دې د لاسه انسان هغه بچي چې دغه تباه او برباد شي، د دې د لاسه انسان کور چې دغه تباه او برباد شي. دغه شان د دې د لاسه د زنا د لاسه کله نه کله انسان په قتل کې پریوزي، قتل په شان ګناه کې پریوزي. یو جنۍ سره به زنا وکړي دی، اوس په دې یره کې دی چې دا جنۍ چاته د حل ونه وي نو څه چل به وکړي؟ دا جنۍ به ووجري، مړه به یې کړي. د څه د لاسه؟ د ګناه د لاسه لاړ او په دغه کې پرېوتو، په دغه قتل کې پرېوتو. ګور دې نقصان ته ګوره حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړی وی هر نیمه شپه، هر شپه چې کله د شپه نیمه شي نو د اسمان دروازې کولاوي شي او چې څوک هم دعا غواړي الا استجاب الله له، چې څوک هم د الله نه څه غواړي الله وله ورکوي دغه ټیم کې، الا مگر زناکار سړی او زناکاره ښځه د دوی دعاګانې نه قبلېږي. چې کوم سړی په دې ګناه کې واقعي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپې نه بعد الله هر دعا قبلوي، خو د دې خبیث انسان، د دې پلیت انسان او د پلیت ښځې دعاګانې دا نه قبلوي. غټ نقصان پکې بل دا دی چې جنت ته رتلونه به منع شي. او دا روایت امام طبراني رحمه الله راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته هغه انسان نشي تللی شیخ زان چې هغه زناکاري، جنت ته نشي تللی. بل حدیث کې دا راځي دا څومره غټ نقصان دی، السماوات السبع واسمانونه والارضین السبع، او وزمکی واسمانونه او وزمکی لیلعن الشیخ الزانی، دا لعنت وی باغ انسان بانی چې زناکاری، دا واسمانونه دا وانزمکی دا لعنت وی باغ انسان بانی چې زناکاری. دا کم جنو برکت راشي د بجون کې، دا کم جنو بده کامیاب شي چې وا انسانان خو پریده هغه اسمانونه او زمکم په دمه لعنت. دا شی روایت کې راځي د وکړي خرایتي دا روایت راوړی دی، په دې کې دی المقیم علی الزنا، کم سړی چې همیشه زنا کوي او د عادت زناګانې کوي، کعابد وثن لکه دې چې د بت بندګي کوي. کم سړی چې همیشه زنا کوي او دغه کوي لکه دې چې د بت بندګي کوي، دا دومره سخا مرض دی، دا دومره پلیت کار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ لري ساتي او لري زموږ حفاظت وکړي. دا یو څو نقصانات، اگر که په دې موضوع کې چې انسان د نور شي نقصانات ډېر زیات دي، خو دا ما یو څو نقصانات تاسو ذکر کړو چې زموږ د زړه الحمدلله د دې ګناه نه تور دی، خو چې ښه تور شي چې کله انسان نقصانات انسان ته معلوم شي که نه د دغه زړه د دې ګناه نه تور شي چې څومره ورته نقصان نه یې ښوولی نه د هغه ګناه نه یېرېږي نه. اخرنی دو خبرې زموږ په دې درس کې، زنا خو یو دغه ده چې یو سړی راولګي او د پردۍ زنانه سره چې د لپاره حلاله نه د هغې سره جماع کوروالی کوي، دا خو واضح ده، دې ته سړی زنا وایي. زنا یو بله د هغې ته ویل کېږي په عربۍ کې لیوات، هغه فحاشي چې هغه د لوط علیه السلام په قوم کې وه. او لیوات څه ته وایي؟ الک چې کله د الک نه خپل شهوت پوره کوي. په پلیتوالي کې غټ پلیتوالی هغه دا دی، په پلیتوالی کې غټ پلیتوالی دا دی، لکه پلیت خو ټول پلیت دي که نه، خو په دې پلیتو کې غټ پلیت هغه دا دی چې سړی د سړي نه شهوت پوره کوي او جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي. د هغې زنا نه یو سړی راولګي د جنۍ سره زنا وکړه، شک نشتی چې د غټه ګناه وکړه، دی په دې پلیتو کې شمار شو او دغه نقصانات چې کوم ما ذکر کړو دې کې دی راغی، الا دا که توبه وباسي جدا مسله ده. خو چې یو سړی راولګي سړی د سړي نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل دی لکه څوک چې دا کار کوي، او که هغه مفعول به دی کوم چې دې لپاره ګرځي چې خلک والعیاذ بالله ما سره دا کار وکړي،
دا دواړه د دې انسان نه غټ پلیت دي کوم چې د ښځې نه خپل شهوت پوره کوي. په دې کې تاسو ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ؟ که نه دا دویم چې غټ پلیت دی دا اولنی غټ پلیت دی دا کوم چې ما ذکر کړو. ولې؟ ځکه چې د فطرت الټه شوی دی، د ده نه زناور جوړ شوی دی، انسانیت او غار ستې ختم شوي. الله سبحانه وتعالی دې ګناه ته منکر ولی منکر وتأتون فی نادیکم المنکر. په بل ځای کې الله وایي د لوط علیه السلام مبارکې ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الله وایي د هغه خلکو نه هغه ما آزاد کړی او د هغه خلکو نه مې بچ کړی چې هغوی به خبایث کول. خبایث یعنې پلید کارونه به یې کول. الله دې فعل ته پلید ویلی. نو چې کله د انسان فطرت الټه شي او کله چې د بصیرت ختم شي او کله چې د عقل کمزوری شي او کله چې دینداری ختم شي اب دې مرض کې اخته کیږي. هغه د چې الک د الک سره زنا کوي. او دا مرض زموږ په قوم کې ګوره په بازو خلکو کې شته. بعض علاقې دي چې هغه خلک مشهور دي په دې کارونو باندې چې هغوی دا کوي او د ځان سره والعیاذ بالله الکان ساتي. بلکې بعض ځایونو کې الکان په پیسو باندې خرڅي. الکان خرڅي نو دی په ده باندې بولي ولګي یا دا بس په 100,000 شو، دی په 10,000 شو، دی په 40,000 شو. خو دی د هغه سره اوسېدي خو نه شي ښځې په شان نه. مطلب چې د خرڅ شو نو هره شپه به دی د هغه سره تېروي. او هغه م وایي زه سړی یم او دا کوم چې خرڅ شوی دی څه وایي؟ دی وایي زه م سړی یم. او دواړه د انسانان وایي. دواړه بدترین زناور او د دواړه بدترین مخلوق دی د الله په دې ځمکه باندې. سړی د سړي نه شهوت پوره کوي. زناور هم داسې نه کوي. زناور ګوره دا کار نه کوي. زناور نر د نر نه شهوت نه پوره کوي سوای د دوه زناورونه چې نر د نر نه شهوت پوره کوي. یو خر او بل خنزیر سور. خنزیر چې کله ورته داسې ماده میلاو نشي مؤنث ورته میلاو نشي نو بیا نر د نر نه خپل شهوت پوره کوي. دغه شان خر هم کوي کله کله. د دې دوه زناورو نه علاوه یو زناور هم نر د نر نه شهوت نه پوره کوي. نه دا کم انسان کې چې دا کاري ستاسو څه خیال دی د ده نه دا زناور ښه نه دي؟ زناور ته خو پته دی چې دا کار څوک نه کوي. دی د زناورو نه بدتر دی او په زناورو کې د دوه زناورو په شان کار دی کوي. یا د سور په شان او یا د خر په شان کار دی کوي. زناور هم دا کار نه کوي. هغوی هم دا کار بد ګڼي چې دا اوس سړی به د سړي نه څنګه شهوت پوره کوي او ښځه به د ښځې نه څنګه شهوت پوره کوي. خو ما تاسو ته ووایي که نه چې کله فطرت الټه شي او کله بصیرت ختم شي او کله عقل ختم شي او کله دین کمزوری شي نو به انسان هر څه کولی شي. د الله سبحانه وتعالی شکر وباسئ چې زمونږ دا معاشره چې څه نه څه پاکه ده. څه نه څه موږ داسې نه شو چې بالکل پاکه ده. زمونږ دا معاشره چې څه نه څه پاکه ده او موږ چې الحمدلله الله سبحانه وتعالی د دې ګناهونه لرې ساتلي یو. دا ګوره مه وایي چې لکه زه پلانی او د پلاني زوی دا خاص د الله سبحانه وتعالی مهرباني او رحم دی. بس دا قیسې چېرته ونه کړي چې زه د پلاني زوی یم موږ خو ځان د ګناهونو نه لرې ساتو موږ دا نه کوو دغه نه کوو. غټ غټ هوښیار پکې پرېوتي دي په دې ګناهونو کې ځان ته یې سوي هغه هم په دې مرض کې اخته دي. نو د الله سبحانه وتعالی شکر وباسئ چې الله سبحانه وتعالی موږ له پاک دین نه کړی د ښکلی دین یې موږ له راکړی او د هر هغه پلید کار نه الله سبحانه وتعالی موږ لرې کړي. لوط علیه السلام په قوم کې دا مرض و د دې الک چې الک سره شهوت پوره کوي. او ځکه په سلفو کې بعضو علماو دا خبره کړې ده وی که چېرته الله سبحانه وتعالی موږ ته د لوط علیه السلام د قوم د قیسه نه کړې نو زموږ عقل د سره منلم نه چې هلک له د هلک سره زنا کوي. وی موږ نه منله خو الله ویلي دي نو به یې شوي. نو زه یم که هغه اوس وی نو لیدلی به یم په خپلو سترګو. موږ به یې څنګه نه منو؟ موږ خو ښه منو چې کېږي او ښه شتې داسې پلید خلک شتي په دې ځمکه باندې اوس هم شتي چې هغوی دا کارونه کوي. او څومره غټ مرض دی طرفینو ته غټ مرض دی. دا چې کوم فاعل دی کوم چې دا کار کوي چې څو پورې ده دا کار نه کړی د هلک سره د ده شهوت نه پوره کېږي که دی د 100 جنکو سره هم میلاو شي خو د ده شهوت نه پوره کېږي. دا مرض دی. نه دی به یې چل کوي او دا واقعات موږ ته ښه رارسېدلي ښه ثقه کسانو بیان کړي دي
چې زمونږ په علاقه کې داسې کس شتي چې هغه د هلکانو سره دا بدفعلي کوي، نو بعض اوقات هغه داسې هلکان راټینګ کړي چې هغه هلکان دته راضي کېږي نه، نو بیا اخره کې په دې راضي شي چې دې هغه هلک ته وایي چې ته به زما د ښځې سره زینه وکړي، زه به بیا تا سره وکړم. نه دی اول هغه هلک خپلې ښځې له بوځي، بیا چې کله هغه هلک د ښځې نه فارغه شي بیا دی خپل شهوت پوره کړي. دویم دغه اولنۍ درجې والا پلیت دی. دویمه درجې والا پلیت دا دی چې هلک ورسره نه راضي کېږي، نو دی بیا هلک اخره کې په دې راضي کړي چې ته به ما سره بدفعلي وکړي، زه به تا سره وکړم. دا دویمه درجې والا پلیت دی. دریمه درجې والا بیا دا دی چې هلک راضي کول مقصدي که هغه په هر څه باندې راضي کېږي، که هغه په هر څه باندې راضي کېږي. دې پورې موږ ته دا واقعیت رسېدلي دي چې یو کس هلک سره یاري کول والعیاذ بالله هغه ورسره نه راضي کېدو، نو په آخره کې د هغوی اتفاق په 15,000 ریاله باندې شوی. 15,000 ریاله په دې باندې اتفاق شوی دی. او اوس په کله کیسونه کې کله څه کې اوس هوش کې راغلی 15,000 ریاله وړي دي. دا مرض په هغه انسان کې چې فاعل له کم چې مفعول به والعیاذ بالله، الله سبحانه وتعالی به موږ پر دې راوړي چې دا خبرې زموږ په خوله نه راځي، خو حقیقت چې ښکاره کوي او خلک په دین پوه کوي، لازم به دا خبرې کوي، لازم به دا خبرې کوي چې زموږ د معاشرې نه دا خبره وشي. زموږ د لباس پښتنو ډېر عجیبه غیرت، لکه په کور کې دننه به دې قسمه قسم کنځلې کوي دې ښځې ته او دې بچو ته، او داسې کنځلې چې هغه د انسان په خوله نه راځي، او دا وکم او دغه وکم، معروف کنځلې دا به د کور کې د وړو ماشومانو په مخ کې هم کوي. نو د غیرت یادي، نو ته پښتو یادي. ښه د انډیا فلم به لګېدلی، جنۍ هلک ته وایي زه په تا مینه یم، هلک ورته وایي زه په تا مینه یم. دی به دغه شان نه چې اکثر به ورته برید هم ته وایي مونږ پلاني نسب سره تعلق ساتو، مونږ ډېر درانه پښتانه یو. او هلک جنۍ ته وایي زه په تا مینه یم، او جنۍ هلک ته وایي هلک جنۍ ته وایي زه په تا مینه یم. زه چې زو تختو دی ناستې ریموټ ورسره لاس کې یو، ښځه هم ناستې ډډې لګولې او لوڼه هم ناستې یو. ښه دب کې دا نام نهاد غیرتمند چې دی څه ته ناستي، فلم ته ناستي. خو که چېرته یو عالم دا مسله په جومات کې بیان کړه چې د زنا دا د نقصانات دي، هلک چې د هلک سره شهوت پوره کوي دا د نقصانات دي، د زنانو بعض مسایل چې د هغې حل دا دی د قرآن حدیث په رڼا کې دی ویره ده. ته وګوره دا مسلې څوک په سپیکر بیانوي؟ ښه قرآن او حدیث کې ته بیانې نه دی عجز ته نام نهاد غیرتمند ته غیرت رایې دي. او کله چې د انډیا ډمان په کور کې دننه لګي او جنۍ هلک ته وایي او هلک جنۍ ته وایي چې موږ مهین یو، موږ به دا کوو، موږ به دغه کوو، ګډېږي راګډېږي. په دې فلمونو کې نور صحیح زه وایم چې چېرته داسې فلم به په دنیا کې نه چې هغې کې به د محبت قصه نه وي. ټولې جوړ کړي دې دپاره دي چې د انسانان به څنګه خرابوو، خصوصا مسلمانان به څنګه خرابوو، د دې دپاره جوړ کړي. ماشومانان ترې متاثره شوي دي. اوس داسې حالات دي په کوم کورونو کې چې د ټي ویان پراته دي که نه، هلته به د ماشومه جنۍ او ماشوم هلک هم یو ځای نه پرېږدي، ځکه چې دوی دغه ټي وي نه چلي زده کړی. دته په دغه ټیم کې غیرت نه رایدي چې کله چې یو عالم دا مسله بیان کړي چې خلک په دین پوه شي، بیا د غیرت رایت شي. زموږ په معاشره کې دا خبرې ښه نه دي او دا نه دي پکار. نه خیر مونږ دي زه دا وایم چې دغه غیرت دغه سړي ته مبارک شي، او داسې قسمه غیرت زه رالم خپل ځاني زه به دا بوټ پاکوم او پیزار پې پاکوم. په دې غیرت باندې موږ څه کوو؟ غیرت خو هغه غیرت ته چې په صحیح ځای کې استعمال شي. د دین الله او د الله پیغمبر بیان کړی دی، ولې موږ د الله او د الله د پیغمبر نه زیات غیرت یې چې څو پورې دا خبره موږ واضح نه کړي دوی نو څوک پوهېدی نه شي. ډېر خلک چې غریبانان په ګناه کې اخته اوس الحمدلله ګناه پرېښودې ده، ته ورته ولې تا دا ګناه کړې؟ ما ته چا نه ویلي چې دا ګناه ده. مولوي صاحب ما ته دا خبره نه واضح کړې، هغه به چې د اشارتنې یو خبر وکړه څوک پرې نه پوهېږي. نو دا خبره ما دا کوله چې دا کوم چې مفعول به والعیاذ بالله د چا سره چې دا کار کیږي د کوم دا مرضي بیا ګورې. او داسې خلک شتي چې هغوی د 15 کالو د 50 کالو په عمر کې دي، خو په هغو باندې د هغه وخته پورې ورځ نه تېرېږي او شپه نه تېرېږي چې څو پورې چا د هغوی سره دا بدفعلي نه یې کړې، او د دې لپاره هغوی پیسې هم ورکوي. ښه باقاعده پیسې ورکوي چې زه به تا دومره پیسې درکوم، صرف ورته د سره بدفعلي کې نه وي چې ما سره بدفعلي وکړي. دومره غټ مرض کې او په غټ پلیتوالي کې سړی اخته شي.
او دی له بې ځان ته مسلمان خو پرېږده ځان ته دی سړی وي او په ما کې سړیتوب دی او په ما کې غیرت دی او زما بچي دي او زما ښځه والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی په موږ باندې پردې راواچي والله سبحانه وتعالی د دې قسمه ګناه نه موږ او زمونږ بچي زمونږ ښځې زمونږ مشران کشران دي ته الله لرې ساتي ما خبره کوله چې د لوط علیه السلام په قوم کې دا مرض و الله په قرآن کې وایي د لوط علیه السلام مبارکي ولوطا اذ قال لقومه لوط علیه السلام چې کله خپل قوم ته وایي څه ورته وایي اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو دې فحاشي کوي چې لا د اوسه پورې چا نه ده کړې انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوت تاسو پوره کوي نو د سړو نه پوره کوي بل ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې لوط علیه السلام هغوی له دعوت ورکوي خو هغوی نه منله او دې دپاره زه تاسو ته وایم زما یو بیان دی د لوط علیه السلام تذکره په قرآن کې هغه واورئ هلته ما تفصیلا د لوط علیه السلام او دغه د قوم په منځ کې څه شي دغه ټول واقعه ما تفصیلا بیان کړی الله دغه دعوت ځای په ځای نقل کړی چې لوط علیه السلام هغوی ته نصیحتونه کړي دي او هغوی بے ادب چې له خب بے ادبی کړي دا کړي الله په اخر کې دغه واقع په اخر کې خپل پیغمبر ته وی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون اے پیغمبر وی ستا په عمر مې د قسم الله وته وی هغه بالکل په دې ګناونو کې نششي وي دا نششي کنه لکه ماته سره اکثر مخکې دا خبرو کړی چې سړی خپل خزل سړی راوړي دی نشه نه دی چې یو سړی په خپل ځان خرڅي دی نشه نه دی دی نشه کنه دی د ګناونو کې انسان نشه شي نشه دی نه بیا په غیرت پوهېږي نه په دیندارۍ پوهېږي نه په دې پوهېږي چې یو رب دی زمونږ نه د پیغمبر لحاظ شتي نه د قرآن لحاظ شتي نه د قوم لحاظ شتي نه د ژبې لحاظ شتي د هېڅ لحاظ نه دی نشهی بیا په دې ګناونو کې نو د لوط علیه السلام قوم کې دا مرض و زه یو څو حدیثو تاسو ته اورم چې دا څومره غټه ګناه ده یو روایت خو ما تاسو ته ووایي امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی دی وایي په کوم قوم کې چې دا مرض ډېر شي هلک د هلک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق الله دغه خلکو نه لاس اوچت کړي فلا يبالي في اي واد هلكوا نو بیا د الله هېڅ پروا نه چې دوی په کوم ځای کې مرداري په کومه کنده کې راولي نو چې الله دې یو قوم نه لاس اوچت کړي او الله په یو انسان باندې مهرباني او شفقت نه کوي او د هغې حفاظت نه کوي د انسان به څه برکت په ژوند کې او صبر د حفاظت وشي بل حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم 4 کسان داسې دي چې سحر چې دوی د خوبه راپاسي نو د الله په غضب کې اخته او چې د شپې وده کېږي هم د الله په غضب کې اخته د سحر نه د ماښامه پورې او بیا د بل سحر نه بیا د ماښامه پورې او روزانه دوی د سحر نه ماښامه پورې الله په غضب کې اخته دا څوک دي د 4 کسان هغه سړي چې د ښځو په شان عادتونه کوي او هغه زنانه چې د سړو په شان چلونه کوي او دریم کم سړی چې د زناورو د څاروونو خپل شهوت پوره کوي او څلورم والذي یأتي الرجال او هغه سړی چې د سړو نه شهوت پوره کوي امام طبراني امام بیهقي دا روایت راوړی ګوره سحر هم دی په غضب کې د الله په غضب کې اخته دی او د شپې هم په غضب کې دی څه به د په ژوند کې برکت راشي څه به د عذابونو نه بچي په بل روایت کې راځي امام ترمذي امام نسائی راوړی لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها الله به د قیامت پر ځای انسان ته نه ګوري کم سړی چې د سړی نه شهوت پوره کوي یا کم سړی چې د خپل ښځې سره د شاده طرف نه کوروالی کوي نور کم یعنی کم نقصان موږ ذکر کړو دا کافي نه چې الله به ورته نه ګوري دا غټه خبره چې الله ورته نه ګوري خو تباه و برباد شو ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی ان الرجل لا ياتي الرجل کله چې سړی د سړی سره کوروالی کوي نو د اسمان چغې وي د ځمکه چغې وي د کور د چت چغې وي او یا الله موږ له اجازت راکړه چې موږ په د باندې راپریوځو چې د تباه و برباد کو خو الله ورته وایي نه نیټه د نیټه چې کله د نیټه راشي د به هغې نیټې سره مړ کېږي نور چې کله الک د الک سره لګیا شي شهوت پوره کوي اسمان چغې وي یا الله ماله اجازت راکړه چې زه راولېږم ځمکه چغې وي یا الله ماله اجازت راکړه چې زه وچوم او دی پکې دننه لاړ شي د ده د کور دا چت چې چغې وي یا الله ماله اجازت راکړه چې زه پرې راپرېوځم الله ورته وایي نه
په تقدیر کې چې ما کوم نیټه لیکلې ده کوم وخت لیکلې ده او وخت مري څومره غټه ګناه ده هغه ځمکه او اسمان ته پته لري چې دومره غټه ګناه غوله به غیرت ورځي خو دې به غیرت کې غیرت نه راشي ځمکه او اسمان له ګوره غیرت ورځي په دې باندې چې څنګه د الک سره لګیا دي او څنګه جنې د جنې سره لګیا ده او څنګه الک انسان د زناور سره لګیا دي خو دغه بېایمانو او دغه پلیتو کې چې غیرت نه راشي رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط تاسو که څوک دې ومومئ چې هغو کې هغه مرض کوم چې لوط علیه السلام په قوم کې فاقتلوا الفاعل والمفعول به دواړه به وجنئ امام ترمذی امام ابو داود دا روایت راوړی او به وجلو کې اختلاف ته څوک وایي چې غرنه به راغوزاري څوک وایي چې په کاڼو به ولي څوک وایي دیوال به راغوزاري څوک وایي په یو سخازي کې به بند کې دواړه تر دې چې دوی مړ شي الغرض دا چې دوی سزا په شریعت کې څه ده هغه مړه کول دي دا دومره غټ فساد دی اقتلوا الفاعل والمفعول به دواړه ختموه دا غټ مرض دی په معاشره کې چې کله دا خلک پیدا شي کنه ولا لازم په خپل بچو به یریږي پالکانو به یریږي په امن کې به تنه د دې خبيث او پلیت انسان دلاسه کم چې به دې کلی کې ګرځي او د مرض پکې د شي کنه خپل خپل ځامن باندې به سړی یری پالکانو باندې به یریږي د دې پلیتانو خلکو دلاسه او د دې شرمخانو دلاسه هغه له خو خپل بچي شتي نو له خپل مور شتي نو له خور شتي او نو له خزه شتي غوړ سره تیار خو تبت یریږي چې الله چې ته زما د بچي زما د کشر چې د پلاس ورنشي او نن سبقتي فتني بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعنتي بدغ خلق باندې کوم چې هغه کارونه کوي چې هغه لوط علیه السلام په قوم کې درې پیر رسول الله خبره کړو دا یو زنا ده او یو پلیت کار دي ځان لري ساتل پکار یو بل زنا او هغه ده چې سړی په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي او جنې په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي او دا کار حرام دی او دا د زنا خور ده زنا ته لګه مشره او دا لګه کشره بس دغه فرق دی الله په قران کې وایي والذين هم لفروجهم حافظون الله المؤمنان خلق هغه دي چې خپل عورتونو خیال ساتي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم مگر دا چې دا عورت دوی استعمالي د خپل خزو سره او د هغه وینځو سره کوم چې دوی سره دي نو دا دوه جایز لري دي فانهم غير ملومين الله دا دوه قسم خلق څوک نشي ملامت کوله یو سره خپل خزو سره لګیا دي شهوت پوره کوي دا خزر یو سره د وینځي سره لګیا دي اس خبره شریعت اجازه ورکړي فمن ابتغى وراء ذلك نو د دې دولارونه علاوه چې چا بل لار لټوله فاولئک هم العادون الله دغه خلق د حد نه تیروزي نو دوی نه به تپوس کی نو اوس د پلاس باندې چې شهوت پوره کوي د درې ملار شو کنه په دغه دوه کې دنه ده ها په دغه درې ملار د نیو لار وته کنه بس بګوي نه چې سړی مسافرینه وي بس مولیان په کې دا پتوی ورکړي باندې د کوم ځای دا پتوی راوستي دي مولیان او به دي عوام نو چې دومره یو سړی مجبوري د شهوت نه او د دې زړه کېږي د کار ته نو خپل کور ته ځکنه ټیکټ روان چې نه به په دې ګناه کې واقع کی نن سبا ګورې د ځوانانو غټ مرض دی صفه خبري وکړو غالبا ځوانان نن سبا په دې مرض کې اخته دي ځوانان دا ټکه ز سره کو سړی وي منو صحیح وي بعض مشران پکې مخته دي په دې مرض کې الله اخته کړی په دې بیماری کې الله اخته کړی دا غي درسه تباہ او برباد شو زړونه تور شو بدنونه مخونه برکت او سیر لړ ختم شو بیماران شو قسم مرزونه بګرایلو بل دا چې کوم سړی په دې کار عادت شي ګوره د خزه خو نور کوي دا خزه ته ډاکټري خبره کوم چې کوم سړی ډاکټر وایي چې کوم سړی په دې کار عادت شي د خزه سره نه لګي او دې شي خلک ما بخپل یو پروګرام اوریدو چې بګي سوالات جواباتونه بګي زنانه ټلیفون وکړو او د عالم نه تاسو چې زما واده چې شوی دوه کلونه شوی زما دوه بچي خو زما خاون زما سره بالکل نه لګي قطعا زما سره نه لګي صرف دغه یو سو پیری به ما سره ملو شوی به دومره جون کی او ما کې سمرز نشتی زخخ کلی ما سبق مې ویلې
ناغو ته هغه عالم ته چې کېدی شي هغه بل جنې مېنی یا کېدی شي تا کېدا چې هغه نو څه چلې وي هغه په خپل د خپل منی وباسي هغه په خپل شاوت پوره کوي او ما ته وایي چې زما تا سره نه لګي زړه مې درته نه کېږي. نو دا کار د کورونو بیخ بنیاد وباسي او د بدن او د ملا بیخ بنیاد وباسي. دماغ خو تسنس کوي بالکل دماغ د دې لاسه ختمي او د دې لاسه انسان هغه جونی تنګ چې کله دا ګناه وکړي نو د په ورځ دې احساس کوي چې نن زما د ورځ خانه ګناه دي شي کنه. خو کدي ګناه کې انسان مړ شي او په دې حال کې انسان مړ شي نو دا یو ناروا کار دی حرام کار دی چې په دې کې طبي ډېر شي نقصانات دي. اوس موږ سره ټیم نشي چې هغه نقصانات ټول ذکر کو خو غټ نقصان دا دی چې الله سبحانه وتعالی حرام کړي. الله سبحانه وتعالی دا کار حرام کړي کاله کې کوي او که جنې کوي او دا حل نه دی چې سړی زما واده نه کېږي ځکه دا کار کوم دا حل نه حل لغې شریعت خوله ستا واده نه کېږي ته روجې ونیسه په ځان کې تقوا پیدا کړه الله به دې حفاظت وکړي دې څه خو ته ښه خراب دی او ځان ښه تباه کې. اوس خو دې ځوانانو ته دې وخت کې پته نه لګي په دې وخت کې دې احساس نه مړه د دې لاسه به څه نقصان دي دې کې څه نقصان شته دې ټیم کې د پته نه لګي او د ته بیا وروسته په وخت کې پته ولګي چې باغ ټیم کې پته لګي د څه فائدہ نه ورکړي. نه دا زما صرف د ځوانانو ته نه د مشرانو کشرانو ځوانانو ټول زما د نصیحت ته چې دې قسم ګناهونه ځان لري ساتي. بل دا چې کله په خپل لاس منی وباسي ناس په هوا خو بده نه وباسي دا خصوصي ته وګوري کنه دا غي د سبب یا به فلم لګولای یا به د جنې تصویر ته ګوري او کدا وسره نه نو په ذهن کې به یو خاکه جوړ کړی د حرام کار هغه سوچ بکې. الله سبحانه وتعالی د زنا نه او د زنا سره چې کوم ګناهونو تعلق ساتي دا ټول نه الله سبحانه وتعالی موږ لري ساتي او الله سبحانه وتعالی موږ په قران او حديث باندې پوک الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به